د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل له موره یو ده. د ننګرهار والي واسطه کوونکو ته نن ورځ بل پیغام ورکړ. ننګرهار والي وایي هغه کسان چې پاکستان څخه راځي او تورخم کې کرنټین کیږي هیڅ واسطه به یې ونه مني. د چې ننګرهار والي لوړپوړو چارواکو او وکیل صاحبانو ته کوم پیغام ورکړی دی څه یې ورته ویلي دي په همدغه ویډیو کې ټول جزئیات راسره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د ننګرهار والي واسطه کوونکو ته پیغام ورکړ. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وایي چې یو شمېر لوړپوړي چارواکي او وکیل صاحبان ورته زنګونه وهي چې فامیلونه یې د کرښې هاخوا په خیبر پښتونخوا کې دي او د راوختو پر مهال د کرنټین نشي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل څو ورځې مخکې ویلي وو چې د تورخم له لارې هر څوک هېواد ته راوړي نو هغه ټول کسان به د 1400 څخه تر 100 ورځو پورې په تورخم ښارګوټي کې کرنټین کیږي. په همدې موخه په تورخم ښارګوټي کې د دغه خلکو لپاره ځانګړی شوی ځای جوړ شوی دی چې هېواد ته راستنه کیدونکي خلک به پکې کرنټین کیږي. د تورخم او سپین بولدک لارې د 3 ورځو لپاره د اپریل له 8 تر 9 نیټې پورې یو طرفه خلاصیږي چې هغه افغانان چې د کرښې اخوا بند پاتې دي هغوی به بیرته هېواد ته راستانه شي. خو د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل هغو کسانو ته چې د واسطو لپاره زنګونه ورته کوي په خپله فیسبوک پاڼه کې پیغام خپور کړی دی او له هغوی څخه یې غوښتنه کړې ده چې دا کار دې نه کوي. شاه محمود میاخیل په خپل پوسټ کې لیکلي د قرنطین نه د خلاصون ټولو واسطه کوونکو ته سلامونه. ځینې لوړپوړي چارواکي او وکیل صاحبان ماته او زموږ ټیمونو ته زنګونه وهي چې فامیلونه یې د کرښې اخوا په خیبر پښتونخوا کې دي باید قرنطین نشي. که غواړو چې د کرونا وایرس د خپرېدو نه خپل ځانونه کورنۍ او ولسونه وساتو دا قیودات باید په ټولو یو شانتي تطبیق شي. که دا معززین اراده لري چې د خپلو فامیلونو او موږ سره مرسته وکړي ښه به دا وي چې 2 خیمې دې د لوازمو سره راوړي او موږ به ورته ښه ځای په تورخم کې تعین کړو چې د خپلو فامیلونو سره 2 اونۍ قرنطین تیر کړي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.